السلام علیکم دوستانو، تاسو ته ځل بیا هم ښه راغلاست. ما هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند به مو هم په خیر روان وي. موږ هم الحمدلله ټول روغ جوړ یو، رخصتیان نه خوند اخلو. لکه څنګه چې پوهیږئ چې مکتب رخصتیانې دي، نو موږ هم د یو چکر یا هم هالیډې پلان جوړ کړ چې ماشومانو ته ډېر وخت نه په تمه ول او ډېر وخت نه موږ ته ویل هم چې دې ځای ته لاړ شو. نو موږ هم بالاخره په دې وتوانېدو چې د دوی دا خواهش پوره کړو دا چې موږ چېرته لاړو. نو دا ویډیو تر اخره وګورئ نو تاسې به هم پوه شئ. یو څو ورځې مخکې له تګه خو اول لاړو چې ماشومانو ته او ځان ته د ضرورت سامان پوره کړو، یعنې بعضې جامې او داسې نور شیان چې بیا مخکې په دې ویډیو کې هغه به هم درسره شریک کړم چې ما څه واخیستل. په بله ورځ بیا لاړم چې ځان ته نوکونه کېږدم، باوجود د دې چې زه د دې نوکونو شوقي نه یم او زر پکې پتنګېږم، وایي ژوند کې یو ځل خو باید هر څه سړی امتحان کړي. نو د یوې هفتې دپاره مې دا نوکونه کېښودل او بېرته چې له سفره لاړم نو کېدای شي لرې هم کوم. بله د خوشحالۍ خبره دا دی چې د یوې اوږدې مودې خوارۍ او هڅو نه وروسته چې زما یوټیوب چینل ستاسې په ملاتړ او تشویق د برکته مونیټایز شو او خپل لومړی پیمنټ سره مې دغه یو ښایسته موبایل واخیسته چې سامسونګ ګالیکسي S25 الټرا نومیږي، تر څو تاسې ته په دې لار ډېر په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کوم او د دې لپاره تاسې ټول دوستانو یو ځانګړې مننه هم کوم او ملاتړ مو همداسې روانه غواړم. دا هم زما د شاپینګ هال دی چې د سفر دپاره ما سره کوم شیان کم و هغه مې واخیستل، لکه یو جوړه د سنیکرز، ماشومانو ته جامې، خولۍ، د تیاري دپاره دغه بالښتونه چې که ماشومان ویده شي نو سټ به یې ستړی نه شي او باقي شیان چې تاسو دلته لیدلی شئ. ځان ته مې دغه د ویښتانو سټریټ کولو دپاره سټریټنر هم واخیستلو او بل دا چې د دې دپاره چې ماشومان تیاری کې مصروفه وساتم او زړه تنګې نه شي، نو د کلر بوک او رنګې مې هم ځان سره واخیستې. دا مې بیا ټول په بیګونو کې کېښودل. د ماشومانو سرګرمۍ دپاره مې بیا سنیکس هم واخیستل چې بیا د تیاري جګېدو او ټیټېدلو وخت کې ماشومانو غوږونه بندېږي، نو داسې بیا ښه وي، مصروفه وي او ډېر پرې نه پوهېږي. څوک چې ماشومانو سره سفر کوي نو هغوی ته زما همدا وړاندیز دی چې همیشه د خوراک او د ماشومانو سرګرمۍ دپاره ځان سره حتما یو څه ناڅه واخلئ. ورپسې نو د پنجشنبې په ورځ موږ سفر شروع کړ، دا چې موږ باندې ناوخته نه شي او یا هم څوک په عذاب نه شي، همدې دپاره بیخي خپل موټر کې لاړ نه وو. پبلیک ترانسپورټ سره مو سفر وکړ، باوجود د دې چې پلارجان مې ډېر وویل چې هغه مو رسوي، ولې موږ ونه غوښتل چې په عذاب یې کړو ځکه چې هغه هما وخت له کاره راغلی و. سانتونینیتا ځې؟ ما بیا ځان سره سانتونینیتا زه راشم تا سره. دې ویډیو نه تاسو اندازه لګولی شئ چې ماشومان څومره ایکسایټډ ول. تقریبا 10 دقیقې بعد بیا میدان ته ورسېدو، دا هم د ویانا میدان دی او میدان ته رسېدو سره مو سم اول بیګ ورکړ تر څو دا کار په وخت وشي او په ارامه وګرځو او ځان ګیټس ته برابر کړو. پرواز ته لا وخت پاتې و ځکه چې مو وخت ته رسېدلي وو. نو لږ مو میدان کې چکر ووهلو، بیا نو ماشومانو ته مو یو څه ناڅه د خوراک شیان هم واخیستل، بیا نو د پرواز وخت شو او تیاري خواته لاړو او بیا مو د سفر دعا ویلو سره سم خپل سفر شروع کړ. ما فکر نه کولو چې دومره ډېر خلک به دې ځای ته روان وي، ولې مکمل تیاره ډکه وه، بیخي پکې اضافه سیټونه خالي نه و پاتې. تاسو لیدلی شئ چې موږ په تیاري کې سم صحیح ماحول ځان ته جوړ کړی وو. وړو رنګه کوله، ما ځان ته نیټفلکس کې یو فلم ډاونلوډ کړی و، هماغه مې ولیدلو تر څو سفر زر تېر شي ځکه زما تیاري کې زړه ډېر په تنګېږي. ماشومانو چې رنګه کولو نه ستړي شول نو بیا مو دغه کارتونه سره لوبې وکړلې چې دا مې هم تیار کړو نه ځان سره راوړي وم. دا لوبه چې اونو نومیږي دا ماشومانو ته ډېر ګټوره هم ده. تر څو چې موږ خپل هدف یا هم ډیسټینیشن ته رسېدلو نو شپه هم شوه. اوس به تاسو ته ووایم چې موږ چېرته په سفر روان یو. چې کوم ځای ته موږ راغلي یو دا د یونان یوه ډېره مشهوره او په زړه پورې جزیره ده چې سانتوریني نومیږي، چې دا د چکر په معنا ډېره ښایسته او په زړه پورې جزیره ده. دا چې یونان هم یو اروپایي ملک دی نو اصلا پکې په عذاب نه شو او هر څه زر زر وشو. بیا مو بیګونه واخیستل او ووتلو، ټکسي مو ونیولو، خپل هوټل ته مو ځان ورسولو.
دلته سنتوریني کې کورونه عموما یو شان جوړ شوي دي. واړه واړه کورونه سپین رنګ کې او کلر کمبینیشن یې عموما سپین او بلو ده. هلته چې ورسېدو نو ناوخته هم وولې بیا هم تاسو مې یو روم ټور وکړ چې موږ 2 کوټې نیولې وې سره د اټاچ شخصي ټیرس چې ورته مخامخ بهر هم ښکارېده. اوس خو شپه وه، هر څه صحیح نه ښکارېدل. په سهار کې مې دوباره د دې ویډیو جوړه کړله. دا چې ګورئ دلته سنتوریني کې تقریبا ټول همداسې سر په سر کورونه او هوټلونه جوړ شوي دي او ډېر قدیمي او تاریخي ځای هم دی. سامان مو چې کېښودل بیا لاړو چې یو څه ناڅه خوړلو ته پیدا کړو. زه اصلا وږې هم ونه وم، فقط مې غوښتل چې نور استراحت وکړم. ولې ماشومان او ژوند ملګري دپاره مې لاړم. ورځ کې بیا دا ځای دغسې ښکاري لکه څنګه چې په دې ویډیو کې ګورئ. اوس به د تاسو سره د دې هوټل بل طرف هم ښکاره کړم. دا یو د ناستې ځای دی او دې نه چې لږ مخکې لاړ شئ نو بیا د لمبا هاوس دی چې دې ته ماشومان هر څه نه ډېر خوشحاله ول. او موږ ته یې اوله نه ویلي وو چې داسې هوټل به نیسئ چې خپل هاوس ولري. بیا مو نو ځان تیار کړو او ووتلو چې دا ځای هم وګورو او ناشته هم وکړو. هوټل سره مو نږدې یو ښایسته رستورانت پیدا کړ او لاړو هلته مو خپل آرډر ورکړ. دا یوه ډېره ښایسته او ارامه ځای و او زموږ هوټل نه فقط 15 منټه لرې و. ژوند ملګري مې بیا آملیټ راوغوښته، ما مستې سره د تازه میوې او ماشومانو کریپس او پیزا سره د تازه میوو جوس مو هم راوغوښتل. ناشتې نه بعد بیا لاړو دلته نږدې د بحر غاړې ته. بیا مې ژوند ملګري ته وویل چې هغه د دې باره کې تاسو ته معلومات درکړي او زه به ماشومان کنټرول کوم. مونږ ناشته وکړله او د ناشتې نه بعد بیا د بوس کې کېناستلو، ځکه د ښاري ترانسپورټ کې چکر وهل چې دی دا بېل خوند لري. یو خو سړی له نورو خلکو سره ګوري او بل بلدیږي. او تاسې ګورئ په دې ویډیو کې چې دا لاندې بحر دی. تقریبا مونږ کماري بیچ یو سیمه ده په سنتوریني کې، دې بیچ ته روان یو تر څو له هغه ځای نه هم لیدنه وکړو، ویې ګورو، ساعت پکې تېر کړو. تاسو ته سکرین باندې طیاره هم ښکاري چې څومره ټیټه را روانه ده. دغه ځای کې د سنتوریني ایرپورټ دی، هوایي ډګر دی. او دا لاندې چې تاسو ته ښکاري دا سنتوریني کماري بیچ دی. نو راځئ نن به باندې دا د کماري بیچ سیل هم وکړو. کماري ته راورسېدلو، بس نه ښکته شو. دا خړ خړ غرونه هم ګورئ، بیخي د افغانستان یاد یې راتازه کړلو. او دا یو غټ میدان هم تاسې لیدلی شئ د فوټبال. اوس په داسې په مزه مزه پیاده یو څو دقیقې لاره ده تر بیچه پورې. بیچ ته به لاړ شو، بیا بلته بیچ له نږدې هم په تاسې باندې وګورم. ښه نو دوستانو، دا هم زما د ژوند ملګري معلومات چې هغه همیشه ما سره په ویډیو جوړولو کې وایس اوور کې مرسته کوي. ولې نن د ده په غږ کې مې ویډیو هم جوړه کړه. تاسو کمنټ کې هم راته ولیکئ چې ستاسو څنګه خوښ شو او داسې نورې ویډیوګانې جوړې کړمه که نه. دلته چې ورسېدو نو ماشومان لاړل چې لمبا وکړي او زه لاړم چې دا ځای ایکسپلور کړم. دا چې زما اوبه ډېر خوښیږي نو همدا وجه وه چې زما دا ځای ډېر خوښ شو. او د اوبو غږ خو هسې هم انسان ته ډېر ارامښت بخي. بهر غاړې سره نږدې واړه واړه دوکانونه ول، هغې ځینې مې بیا یوه دانه د دې ځي سیوینر یادګار په موخه واخیستله. یو څو ساعته هماغلته وو، بیا بېرته راغلو او ماشومان ډایرکټ لاړل چې لمبا وکړي. مونږ بیا لږ استراحت وکړو، بیا نو دوباره ووتلو چې د شپې ډوډۍ نوشجان کړو. دلته حلال ډوډۍ پیدا کول لږ سخت دی، ولې موږ الحمدلله یو ځای پیدا کړ چې پکې حلال ډوډۍ پیدا کیږي. هلته لاړو، زموږ ځای نه لږ لرې، ولې بیا هم خوشحاله وو چې یو پیدا خو مو کړم. ډوډۍ کې مو بیا بریاني، دال، کباب او چاټ راوغوښتل او خوږو کې بیا هغوی موږ ته ځلوبۍ راوړلې. ډېر مهربانه خلک هم وو او ډوډۍ هم ډېر خوندوره وه. ډوډۍ مو چې وخوړه بیا بېرته راغلو او تر ناوخته پورې خپل ټیرس کې ناست وو او هوا نه مو خوند واخیسته. دوستانو، دا زموږ د سفر ولاګ هیله ده چې خوښه شوې مو وي. نورو ولاګونو ته هم سترګې په لاره اوسئ. تاسو څخه وخت غواړم. الله پامان.